دا خبره مې دا کوله چې الله جل شانه دلته چې یو ټکی راغلی و چې الله جل شانه فرمایل چې دا جنت دی او دا جهنم دی، د دې په منځ کې یو ځای دی، هغې ته اعراف وایي. څه اعراف؟ په دې باندې بس سړي ناسي او دا جنتیان او دا جهنمیان به د هغې د علامتونو او د نښو نه پیژني، څه سړي به ناسي. نو اولنۍ خبره خو دا وایي چې مونږ دا بس هسې خبره کوله چې اعراف دې صحابه کرام مختلف تشریحات کړي چې دا اعراف څه شی دی، دا اعراف څه شی دی. اصل کې اعراف چوت ځي ته وایي، عرف چوت ځای ته وایي. چوت کم ځای چې چوت یې څومره که نه سړی پیژني او پیژنګلو ته معرفت نه وایي، وایي خپل تعارف ته وکړه، معرفت ورته وایي. نو اعراف دا به هغه ځای چې د جهنم او د جنت په منځ کې وي او په دې به څه خلک ناسي، صحیح، څه خلک به هغه ناسي. په دې کوم ځای و؟ ښه، الله جل شانو فرمایي بینهما حجاب، د جنتیانو او جهنمیانو په منځ کې به یو پرده وي. یوه خبره پرده به یو هلته په صورت حدید کې به بیا تاسو ووایه انشاءالله هلته دي. الله جل شانو فرمایي فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. د جنتیانو او د جهنمیانو په منځ کې به زه دیوال وام، دې طرف ته به دا دیوال رحمتي جنتیانو ته او دې طرف ته به جهنمیانو ته اوري عذاب وي. خیال هم دی دلته وایي چې پرده به وي، هلته څه وایي چې دیوال وي. نو ټیک ته کله ناکله پرده په دیوال سره هم راځي، دې کې څه غلطه خبره خو نشته. خلک وایي که نه، وایي لکه وایي بلډینګ دې جوړ کړو بره پې پرده وکړه، بره پې څه وکړه پرده وکړه. نو پرده څه مطلب وي چې کپړه ته تاو که نه، پرده دا مطلب وي چې چار دیواري وکړه، چار دیواري وکړه. الله جل شانو فرمایي وبینهما حجاب، او دې په منځ کې به صحیح پرده وي. نا پرده به په هغې دیوال چې الله جل شانو به جنتیانو او جهنمیانو په منځ کې دیوال وي. وعلى الاعراف رجال، یو عجیبه ذهن کې یو خبر راځي. اول اوستا مسلمان یو څو خبرې ما ومنلې، تا دا خبره کوله چې په احادیثو مبارکو کې راځي چې جنت چېرته دی؟ د اسمانونو نه بره دی. جنت چېرته دی؟ اسمانونو نه بره. بیا دې وایي چې جهنم چېرته دی؟ د اوو ځمکو د لاندې. په دې د قرآن ایتونو مبارکم ته پیش کې ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی سجین، ایتونو مبارکه پیش کې. حدیث مبارکو کې راځي ابن عباس صاحب رضی الله عنهما فرمایي چې جنت د اوو اسمانونو د پاسه دی او جهنم د اوو ځمکو د لاندې دی. صحیح ده؟ نو هغه هم ته خبره پیش کړې وه چې یاره جهنمیان او جنتیان به یو بل د جنتیان به جهنمیانو ته آواز کوي. نو په هغې دلایل پیش کړو، هغه هم دله خبره منلې وه. اوس نن یو بل ذهن کې یو اعتراض دی. اعتراض دا دی چې ته وایې چې جهنمیانو او جنتیانو په منځ کې به دیوال وي، پرده به وي، دیوال به وي. نو دا څنګه خبره شوه؟ ته خو وایې جنت چېرته دی؟ د اسمانونو د پاسه دی، او جهنم لاندې ځمکې په یخ کې دی، په منځ کې به دیوال څنګه وي؟ دیوال خو د هغې څیزونو په منځ کې خلک وایي چې یو طرف ته یو بل طرف ته چې یو بر یو ښکته یي، نو دیوال څنګه وي؟ د بر او ښکته منځ کې دیوال څه فایده ده؟ خیال هم دی اسانه. دا یو ښه اعتراض دی. ښه وایو اصل کې خبره دا ده الله جل شانه چې دا تذکره دلته کړې ده چې زه به دې په منځ کې دیوال ووام او پرده به یې دې په منځ کې. نو دغه خبره اصل کې متعلق ده د قیامت ته ورځې پورې. په څه پورې؟ د قیامت ته ورځې پورې. د قیامت په ورځ به نه د ځمکې او نه به د اسمانونه، دا به الله بدل کړي. قرآن مجید کې الله جل شانه فرمایي یوم تبدل الارض غیر الارض، دا ځمکه به زه بدلوم. الله جل شانه فرمایي والسماوات مطویات، او دا اسمانونه به رانغاړم. او په سورة انبیاء کې دی الله جل شانه فرمایي چې یوم نطوي السماء کطی السجل للکتب، دا اسمانونه به زه رانغاړم. الله جل شانه فرمایي نو اسمانونه ختم شو، منځ نه ځمکه ختمه شوه، جنت او جهنم یو ځای له راغله. الله جل شانه به دې په منځ کې څه ووایي؟ دیوال به ووایي. نه پوه شو؟ دلته چې الله جل شانو خبره فرمایي چې دې په منځ کې بس دیوال وامه، دا د کمې ورځې خبره کوي؟ د قیامت ته ورځي. الله جل شانو به هم راشي، فرشتې به هم راشي، جهنم به هم راشي. وګوره سورة فجر ته الله جل شانو فرمایي وجیء یومئذ بجهنم، په دغه ورځ به زه جهنم راولم. مطلب دا پته لګي چې یو ځای کې دی او د هغه ځای نه به ټرانسفر کوي بل ځای ته. وجیء یومئذ بجهنم،
او الله فرمایي کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. الله به جهنم راولي، بیا به فرشتې هم په صفونو کې راشي او الله جل شانو به هم راشي. پته لګي چې دا ټول به یو ځای له راځي. د هغې نه پس په الله جل شانو د دې په منځ کې څه وایي؟ دیوال به یو طرف ته به جهنمیان شي او بل طرف ته به جنتیان شي. او هر چې ته دا خبره کوې چې جنت خو هلته دی او جهنم ښکته دی، دا خو د دنیا مسله ده. او موږ دلته خبره د قیامت کوو، قیامت خبر روانه ده که نه؟ جنتیان به جهنمیانو ته آواز کوي، د دې په منځ کې به الله دیوال وي. دا خو د هغه ورځو خبره ده. ته چې کومې چې جنت بر دی او جهنم ښکته دی، دا د کوم ځای خبره ده؟ د دنیا خبره ده. صحیح ده؟ او اعتراض نشته. ښه صحیح ده. خو که په تا چا اعتراض وکړو بیا به زموږ استاد به الټه پلټه خبرې کولې وایي، بیا به د چینګ اسمان خولې ته نیولې. داسې به نه وایي چې چینګه خوله به د اسمان ته نیولې، داسې به وایي چینګ اسمان به د خولې ته نیولې. دا یې زده کول پکار دي، ځکه دا غیر مسلم اکثر دا اعتراض کوي ستاسو قرآن غلط دی. څه دی؟ غلط. او هغه اعتراضاتو کې چې کوم عیسائیت په ما باندې اعتراضات کړي وي، اعتراض پکې دا مو دا اوس چې مې ته وي. صحیح ده؟ ته څنګه وایې چې جنت او جهنم په منځ کې به الله دیوال وي؟ څه ګپ خو نه دی. وبینهما حجاب، مختصر خبره ده. وبینهما حجاب، د جنتیانو او جهنمیانو په منځ کې به څه وامه؟ دیوال به وم. وبینهما دې دواړو په منځ کې حجاب پرده ده. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، دلته جنتیان دي دلته جهنميان دي. دې په منځ کې چې دا کم دیوال دی د دې د پاسه به څه خلک چې نه به جنتیان او نه به جهنميان، سړي به یې څه به یې؟ رجالون، سړي به یې. څوک به یې؟ سړي به یې. دا به کم خلک یي؟ نو صحابه کرام مختلف تفسیر کړی دی. ځینې صحابه کرام وایي چې دا به انبیاء کرام په دغې منځ کې څه به یي؟ انبیاء کرام او ډېر لوی او نیکان او انبیاء کرامو سره نږدې او مقربه خلک به یي دغلته. او دا به صرف ګوري دی به صرف ګوري چې جهنمیانو څه حالت دی او جنتیانو څه حالت دی. دی به د دې دپاره دغلته. نو دې نه پس په الله جل شانه دا انبیاء کرام او دا نیکان خلک دا به وروسته جنت ته داخلېږي. کله؟ وروسته به داخلې. د دې دپاره چې جهنم سخته یو طرف ته ویني او بل طرف دا انعامات ویني، چې د انعاماتو طرف ته دی راوړي ښه به خوشحاله شي. د سخت ګوره یو انسان چې نارمل حالت کې که نه عام حالاتو کې او دته خوشحالي میلاو شي دونه نه خوشحالېږي، خو چې خفګان پسې دته کومه خوشحالي میلاو شي دا خوشحالي ډېره قیمتي خوشحالي سړي نه هېرېږي که نه داسې نه ده. الله جل شانه دغلته به انبیاء کرام کېنوري او دا لوی خلک به دغلته ناسي او دوی به د جهنم حالات هم ګوري او جنت ته حالات هم ګوري. دا الله جل شانه به چې دواړه حالات دی وګوري وروسته به بیا جنت ته ووځي دې دپاره چې د دې خوشحالي نور هم سیوا شي. یو تفسیر خدا دی. ځینې مفسرین حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي چې نه دغلته به انبیاء کرام نه، انبیاء کرام خو به ټول نه مخکې جنت ته ځي. څه به کوي؟ ټول نه مخکې به جنت. دلته به اصل کې هغه قوم هغه الله جل شانو ایثار کړی چې کوم ګناهګار ای مسلمان خو یې څه ګناهګار یو به دقه خلک دغلته. او دویمه خبره داره چې دغلته به هغه خلک چې هغه د دین اسلام خدمت کوي خو د دین اسلام په طریقې نه کوي. څه نه کوي؟ د دین اسلام خدمت کوي خو د دین اسلام په طریقې نه کوي. څه مطلب دی؟ یو سړی تبلیغ لذي خو د مور او پلار نه تپوس نه کوي، یو سړی جهاد لذي خو د مور او پلار نه تپوس نه کوي، یو سړی دین اسلام دعوت چلی خو د الله جل شانه د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کومه طریقه د هغې خلاف لګیا دی. ښه خبره کوي خو طریقې ټیک نه ده، حق خبره کوي خو په طریقې د حق سره نه کوي، په حق موقع نه کوي. نو دغه خلک به چېرته دا په اعراف کې دغه منځ ځای کې به الله جل شانو به ایثار کړي چې دې ته الله جل شانه دې خوا د جهنم دا لوګي م وي او دلته به جنت پسې هم خفه کېږي لږ سات به الله جل شانه په عذاب کې څه به کي؟ په عذاب کې جنت ته به نه پرېږدي. دا دویم تفسیر صحابه کرام رضی الله عنهم چې داسې قسمه خلک به په دغه ځای کې موجود دي. تاسو ته هم چې دین اسلام چېرته هم خدمت کوئ په کومه طریقې کوئ؟ په هغې طریقې کوئ کوم چې الله جل شانه ویلي، کوم چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم. داسې طریقه پکار ده. خیال هم دی یو سړی راننوته جومات ته، یو سړی راننوته جومات د اختر د مانځه نه مخکې، کله د اختر د مانځه نه مخکې یو سړی جومات ته راننوتو او په نفلو ودرېدو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه منع کړی وایي مونځ مه کوه، نفل مه کوه، دې ټایم کې نفل نه کېږي، دې ټایم کې نفل نه کېږي. هغه ورته وایي ته ما د نفلو نه منع کې، د عبادت نه یې منع کې. قرآن مجید وګوره سورت اقرا، هلته الله جل شانو فرمایي ارأیت الذي ينهى عبدا اذا صلى. ته هغې کافر ته نه ګوري چې کوم مسلمان د عبادت نه منع کوي. وایي مه کوه ګینې په دې زمره کې به راشي،
دې زمره کې به راشي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ډېره قیمتي خبره وفرمایله، وایي د مانځه نه دې نه بنه کومه، خو طریقه دې د مانځه غلطه ده. د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم طریقه نه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم د اختر د مانځه نه مخکې نفل نه دی کړي. خیال هم دی خبرې ته. کار خو دې ټیک دی خو موقع دې ټیک نه ده. کار دې ټیک دی خو طریقه دې ټیک نه ده. منع کړو. الله جل شانو فرمایي چې دې ځای کې به هغه خلک وي، صحابه کرام د دې تشریح کوي، په اعراف کې به هغه خلک وي چې دین اسلام خدمت کوي، خو دین اسلام په طریقې نه کوي. ګرانه ده که اسانه ده خبره. یاد ساتئ که تبلیغ لځئ، که جهاد لځئ، که علم لځئ، که هر څه لځئ، خو د مور او پلار نه تپوس. ځکه زموږ مور او پلار مسلمانان دي، ښه خلک دي، بد خلک نه دي. لږ تپوس پکاري، ښه داسې خلک نه کوي. ښه نو وبینهما حجاب، د دې جهنمیانو جنتیانو په منځ کې به یو پرده یو دیوال به وي. وعلى الاعراف رجال، او په دې اعراف باندې به هم څه سړي ناسي. یعرفون کلا بسیماهم، یعرفون دا منظمي خلک به د جنتیانو هم پیژني او د جهنمیان هم پیژني. یعرفون دی به پیژني، څوک په پیژني؟ دی به هم پیژني، او دا خلک په دا خلک هم پیژني. ځکه په منځ کې به نه دا به متخکاري، دا به متخکاري، او هر سړی چې دی پیژني نو په څه به پیژني؟ په علامتونو به پیژني. یعرفون دی به پیژني کلن دا ټول بسیماهم، په علامتونو باندې، د دې په شکلونو باندې به علامتونه چې دا جهنمیان دي او دا جنتیان دي. کم کم علامتونه به الله جل شانو قرآن مجید کې د هغې خلکو تذکره کړې ده. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، بعضې خلک به داسې الله جل شانو فرمایي چې د هغې مخونه به تک توري، او بعضې هغې چې د هغې مخونه به تک سپیني. بل الله جل شانو فرمایي وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظره، څه خلک به داسې چې د هغې مخونه به تر و تازه او خپل رب ته به کتونکي. ووجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره، الله جل ځینې مخونه به داسې چې هغه به ډېر سپېرئ، ډېر بېکاره به وي، نو هغه به څوک وي؟ جهنمیان. نو دوی به د هغې علامتونه نه پېژني. بل الله جل شانه فرمایي وجوه یومئذ مسفره، سورې عبس کې چهرې به داسې چې هغه به څه مسفره، روښانه به وي. څه به وي؟ روښانه به وي، چمک به وي. ووجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره اولئک هم الکفرة الفجره، او کافر به چې د هغې مخونه به تک تورې سپېره به وي، تباه به وي لکه دوړې او ګندګي چې په هغې باندې خوره شوي داسې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل، ابو هریره تپوس وکړ رضی الله تعالی عنه، یا رسول الله دومره ګڼه به وي د قیامت په ورځ باندې، ته به څنګه پېژنې چې دا زما امتي دی؟ د تمامو انبیاء کرامو امتیان به وي، ته به څنګه پېژنې یا رسول الله چې دا زما امتي دی؟ نبی علیه صلات وسلام خو 63 سال دنیا کې و، د دې نه پس یا رسول الله ته به څنګه پته لګي چې دا زما امتیان دي؟ نبی علیه السلام فرمایلی ای ابو هریره، کله چې په تورو اسونو کې داسې اسونه ولاړ چې هغه توري او لاسونه سپیني او خپې سپیني، ته پکې پېژنې که نه پېژنې؟ او یا رسول الله پېژنم. دغه شان نبی علیه صلات وسلام وفرمایل څنګه ته په تورو اسونو کې هغه اسونه پېژنې چې د هغې لاسونه هغه سپیني او خپې سپیني او په تندي باندې سپینه نښئ، خالي سپین، ته چې څنګه دغه پېژنې زما امت چې کوم اودس کوي، اودس چارندام کوي، دا به د قیامت په ورځ چمک وي، ما ته به پته لګي زما امتیان دي. داسې دي زما امتیان دي. خیال هم دی خبر. دا ځایونه به څه کوي؟ چمک پکوي. ښه څه به کوي؟ چمک پکوي. اسان دی ګران. دې چې کومې سجدې لګولي، د هغه سجدو د وجې به دې چهرې څه کوي؟ رڼاګانې به کوي. څه به کوي؟ رڼاګانې. محرابونه نه، محرابونه نه. کم سړي چې په تندي کې محراب جوړوي، دې مطلب دا دی چې دی صحیح سجده نه کوي. څه نه کوي؟ زورونه مه کوئ، ښه دا مګل مه کوئ تندو دغه پسې، په دې پرشونو پسې، دا ټیک نه دا طریقه. ښه کتابونو لیکلي کم سړی چې هغه دلته محراب جوړوي که نه، او دا ځای توري، دا د ډېرو سجدو علامت نه دی، دا د کمو سجدو علامت دی. د څه علامت دی؟ د کمو سجدو علامت دی. حدیث شریف کې راځي د انسان چهره به چمک کوي، هغه د سجدې اثر به وي، محراب به نه وي. خیال هم دی. استغفر الله الذي لا اله. نو علی الاعراف رجال، د چوت ځای باندې به څه وي؟ علی الاعراف، په دغې اعراف باندې رجالون څه سړي به یعرفون کلا بسیماهم، دی به یعرفونه پېژني کلن ټول خلک بسیماهم، په دغې علامتونو د دې باندې، چې چا مخونه به توري او چا مخونه به سپیني، په دې به یې پېژني. ښه یعرفونه پېژني کلن هر یو بسیماهم، د دې په نښو باندې. ونادوا اصحاب الجنه، دا منظمي خلک چې اوس کم ناست دي، به جنتیانو ته آواز کوي. چا ته به آواز کوي؟ جنتیانو ته به آواز کوي. ونادوا اصحاب الجنه، دی به آواز وکړي جنتیانو ته. څه به ورته وایي؟ ان سلام علیکم، ان سلام
علیکم پتا سي د الله جل شانو سلامتی ډېر چوت خلک چې جنت ته اخواله ته پته نشته د خلکو سره څه کېږي ظالمانو مزې مو کړې دي خوا ناستې په جنت کې سبا ان سلام علیکم سلامتیا دی پتا سو باندې لم يدخلوها الله فرمایي دا منظمي خلک لا اوسه پورې به جنت ته نه داخل شوي وهم يطمعون خو دې تمه به وي چې الله جل شانو به موږ جنت داخلي ګناهګار به منځ کې به څو ورځې پس په الله جل شانو چېرته داخل کی جنت ته به داخل کی خدي به ډېر کړېږي په جنت پسې او تمه به وي الله جل شانو به چېرته داخل کی جنت ته به داخل کی لم يدخلوها دغه منځ کې چې دا کم خلک دا به اوسه پورې لا نه ننوتي جنت ته لم يدخلوها را تر اوسه به نه داخل شوي جنت ته وهم يطمعون او دوی به تمه وي تمه به وي واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار او دغه منظمي خلک چې جنتیانو ته ګوري سلامتیا به وي سلام به وي او تمه به ساتي جنت خو چې دی بل طرف ته سترګې راواړي دي جهنم طرف ته نو دوی به بیا سوي واذا صرفت هر کله چې واړولی شي ابصارهم د دې سترګې تلقاء اصحاب النار طرف ته هغه جهنميانو ته قالو دی به وایي چې ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین خدای دې ظالمانو د صحبت نه مې وساتي ربنا ای زموږ ربه لا تجعلنا موږ مه مرګري کوې مع القوم الظالمین دا قوم سره چې کوم په ځان باندې ظلم کړی دی دا قوم سره موږ مه یو ځای کوي مطلب دا جهنميانو د معیت نه او د هغې د صحبت نه موږ وساتې جهنم نه مو ساتي الله جل شانو دې زموږ افریقي جنت نصیبه وګرځوي نو او که نور حالات خراب دي چا ذهن کې سوال وکړي بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله العظيم الله فرمای وبينهما او د دوانو پمنس کی وبينهما د دوانو پمنس کی حجاب پرده ده وبينهما حجاب او د دوانو پمنس کی پرده ده وعلى الاعراف او په اعراف نومیزه کی وعلى الاعراف او په اعراف نومیزه باندې رجال سړی به یعرفونه پیجنی بکلن دا ټول بسیماهم د دې په علامتونو باندې ونادو او آواز بو کی اصحاب الجنت اغه جنتیانو ته ان دا آواز سلام علیکم پتاسو د سلامتی لم يدخلوها دی بنی داخل شوی جنت تا وهم یطمعون خودی به تم ساتی د جنت واذا هر کله صرفت ابصارهم صرفت چې واړولی شي ابصارهم د دې سترګې تلقاء اصحاب النار اغه جهنميانو طرف ته تلقاء طرف ته تلقاء طرف اصحاب النار اغا جهنميانو تلقاء اصحاب النار جهنميانو طرف ته قالوا دی بوي ربنا اعظم ربا لا تجعلنا مونږ مې یوځای کې مع القوم الظالمین د ظالم قوم سره دا یو درېیمه ډله الله جل شانه ذکر کوي چې هغې ته اصحاب الاعراف وایي څه د دې صورت نوم صورت الاعراف ته مې واقع به منځ کې راځي وعلى الاعراف رجال نو هغه دا ایتونه مبارکه دي چې د اعراف بحث دی پکې نو وایو چې دا اعراف څه شی دی دا د جهنمیانو او د جنتیانو په منځ کې یو درېیم قسم قوم دی خیال هم دی تذکره الله جل شانو د هغې کې الله جل شانو فرمایي د جنتیانو جهنمیانو په منځ کې به پردی او په اعراف نومي ځای باندې به سړي ناسي او دا به د جنتیان او جهنميان د هغې د علامتونو نه پیژني او بیا به جنتیانو ته وایي چې په تاسو اواز به ورته وکړي چې په تاسو د الله جل شانو سلامتیای دا خلک به جنت ته نه تلي خو تمه د جنت پې د دې سترګې چې کله هغې طرف ته واړولی شي چې کوم جهنميان دي هغې طرف ته دوی به خدای دې خلکو نه مو ساتي او دې خلکو د صحبت نه مو ساتي او دې د معیت نه او د یو ځایوالي او دې سره جمع کېدو نه مو ساتي وبینهما حجاب دو مطلب دی آیت مبارکه دی سی وبینهما د دې دوانو په منځ کې حجابن پرده وي څه وي پرده وي د دې دوانو په منځ کې د چا په منځ کې د جنتیانو او د جهنميانو په منځ کې یا داسې وایي د جنت او د جهنم په منځ کې دواړه خبرې درست دي اسانه ده که ګران اسان بیا دویم وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الله جل شانو فرمایي چې اعراف یو ځای دی هغې کې به څه خلک ناسي او د جنتیان هم پیژني او د جهنمیان هم پیژني ولې په دې جنتیانو به د دوی په مخونو او په جسم به یو شانتې نښي
او د جهنمیانو په مخونو او په جسم باندې به بل شانتي نه داسې شوه. راځو لومبی دې خبرې له چې اعراف څه شی دی، اعراف، او په دې کې به کم خلک. نو قسم قسم تفسیرونه دي د اعراف چې هغه ذکر کړي دي خلکو، صحابه کرامو ذکر کړي، صحابه کرامو نه پس بیا تابعینو دا خبره دقه شانتې را روانه. او دا مختلف تفاسیر چې راغلي اصل کې تفسیر یو طریقې، تفسیر داسې یو څیز نه دی چې تا اردو او عربي وکړه او راځه قرآن ته کښېنه، داسې څیز نه دی. ته په عربي او په اردو پوهېږي او د قرآن تفسیرونه کې دا نه. د قرآن لومبی تفسیر چې ته کې نو تفسیر القرآن بالقرآن به کې څه تفسیر القرآن بالقرآن. د قرآن یو آیت راغی نو د هغې په شانتې بل آیت په ګوري چې دغې آیت تفسیر پې وکړي. څه پې وکړي؟ تفسیر پې وکړي. آسان دی که ګران؟ الله جل شانو فرمایل چې کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو بهترین امت یې چې الله جل شانو تاسو انتخاب کړی، تاسو به امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوئ، خو ته رابلل او د بدو نه به خلک منع کوئ. داسې وکړه نه. اوس مونږ له طریقه نه راځي، یا الله مونږ له خو طریقه نه راځي چې دعوت پس دا کار به څنګه کوو، دا مونږ به څنګه بهترین امت جوړېږو چې ستا د دین کار وکړو، ستا د دین دعوت او ستا د دین تبلیغ او د هغې پرچار هغه مونږ وکړو. مونږ له خو طریقه نه راځي، د هغې د آدابو راته پته نشته، د هغې د طریقې راته پته نشته. نو طریقه خو راته ته وښایه که نه یا الله. نو اوس په ګورو قرآن مجید کې دعوت طریقه څه ده، چېرته به ګورو آیتونه به راټولو. څه به راټولو؟ دې ته تفسیر د دې آیت نه دی کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو به امر بالمعروف نهی عن المنکر به کوئ. الله فرمایي د دې طریقه څه ده، د دې طریقه به مونږ قرآن کې ګورو. اول به چېرته ګورو؟ قرآن کې. نو دا به د دې صحیح لومبی تفسیر څه وایي؟ لومبی تفسیر. مزید تفصیلاتو دپاره به بیا دویم سټپ زموږ د احادیثو مبارکۍ چې د قرآن مجید تشریح به کوو، د هغې تفسیر به کوو، چېرته به ځو؟ احادیثو مبارکو ته. دریم سټپ چې بیا مونږ الو هغه به چېرته ځو؟ د مزید تفصیل لپاره د صحابه کرامو اقوال به ګورو، ځکه صحابي چې خبره کوي خو د پیغمبر نه بیا اورېدلي که نه، که نه داسې نه ده. یا هغه چې یو تفسیر کوي خو د پیغمبر نه به تفسیر اورېدلي هغه، د هغې نه پس به بیا تابعین او بیا تبع تابعین. دا د خیر القرون خبره ده. څه؟ خیر القرون چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د صحابو زمانه، د تابعینو زمانه او د تبع تابعینو زمانه دا بهترینه زمانه وه. او د دې خلک انتهایی ذهینانو او د دې خلک چې کوم مسلمانان محدثین مفسرین حضراتو انتهایی پاک او خپل زندګۍ وقف کړې وې قرآن او سنت ته، که نه داسې نه وه. او ډېر نږدې و نبي علیه السلام ته، د هرې خبرې ورته پته وه. استاد جي تا ته د خپلو بچو دومره پته ده چې بل چاته دونه پته نشته. یوه خبره ده، ولې دا بچي ستا سره ستا په زمانه کې اوسېږي، که نه داسې نه ده. اوس ته لږ مخکې لاړ شه، تا له د خپل والد صاحب نوم درځي که نه درځي؟ درځي. خیال دی دا والد صاحب چې ستا په دې تېره زمانه کې تېر شوی دی، د هغه نوم هم درځي، د هغه د دوستانو نوم هم درځي، خو د هغې تا ته دونه پته نشته، تا ته یې څونه د خپلو بچو پته ده، که نه داسې نه ده. بیا لږ نور مخکې لاړ شه، ستا د والد صاحب څه نوم و، د هغه نوم خو تاله درځي نیکه، خو د هغې نه د هغې نیکه چې کوم دوستانو د هغې نه ناخبره یې. خیال هم دی سلسله چې څونه لرې کېږي خبره درنېږي. بیا ستا د نیکه پلار چې و تاله د هغه نوم درځي، تاله د خپل نیکه د پلار نوم درځي؟ درځي. د هغه د دوستانو ته پته ده؟ نشته پته. بیا د هغه ور نیکه ډر نیکه پسې ور نیکه یي که نه؟ ښه د هغه نوم درځي؟ قیصه ختمه. دوه دریو سلسلو پورې سړی لاړ شي، ماله د خپل والد صاحب نوم راځي، د خپل نیکه نوم راځي، اخوا نوم نه راځي. ګوره یاد ساتئ، د خپل مور نوم راځي، د هغه د پلار نوم راځي، اخوا رال نه راځي. خپل نیکه نوم راځي، اخوا رال نه راځي. که ته ډېر ذهیني، ځکه ته لا وړوکی او ستا پلار هم وړوکی دی، ستا نیکه هم دغه شان وړوکی و، او کیدای شي هغه سړی نږدې تېر شوي. او تقریبا د دریو زمانو پورې زیات نه زیات د څلورو زمانو پورې خلکو نومونه سړي ته یاد، یا خوا بیا نه یاد. اوس د نبي علیه السلام صحابه چې نبي علیه السلام سره پاتې شوي، هغه د نبي علیه السلام په زمانه باندې
زیات پوه یو. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې د مخې قرآن مجید نازل شوی، د هغې د مخې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ویلي، هغې زیات پوه یو. نو مونږ دویم سټپ په حدیثو پسې چا واغستو؟ د صحابه و اقوال. بیا په هغې باندې خلک چې هغې د صحابو نه لږ کم پوه یو څوک تابعینو، د هغې نه کم بیا څوک پوه یو تبه تابعین پوه یو. خیال هم دی خبرې ته. نو څونه چې لاندې راځي پویا کمیږي. په دین اسلام په مسله کې پویا کمیږي، سیوا کېږي نه، هغه چې کوم اصل دین اسلام دی. هلکه او دغه خبره ده چې مونږ وایو چې امام ابو حنیفه زمونږ امام دی، مونږ د هغه مسله منو. امام شافعي رحمت الله علیه زمونږ امام دی، مونږ د هغه مسله منو. امام احمد ابن حنبل زمونږ امام دی، امام مالک زمونږ امام دی. ځکه د صحابو سره پاتې شوي. د چا سره پاتې شوي؟ صحابو سره پاتې شوي. که نه داسې نه ده؟ نه خبره مې دا ذکر کوله چې ټایم ختم شو. بس څه کینو نو ښه. نو موږ به لومبی د قرآن مجید تفسیر په څه سره کوو؟ په قرآن سره. په څه سره؟ په قرآن سره به نو خبر راله کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الامر بالمعروف ونهي عن المنکر به کې اصول څه دي؟ نو اصول قرآن مجید کې وګوره، ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. راله کنه تفسیر د قرآن مجید د قرآن باندې. بیا دې لپاره مزید تفسیر د لپاره موږ حدیث مبارک وایو، بیا صحابه او اقوال وایو، بیا تابعینو زندگی ګورو. دا سیرو په دې طریقې سره څه کوو؟ تفسیر کوو. او بیا موږ هغه تفسیر منو چې هغه په دلیل سره او په عقل سره. د څه سره؟ په دلیل سره او په عقل سره. که یو سړی بیا رای پیش کړي، خو رای به د هغه چا په قرآن مجید کې نه مني د چا کار چې ټماټر خرڅولي او خبرې په قرآن او په حدیث کې کوي، چا کار چې فروټ خرڅولي او سپلی پالش کولی هغه څه وایي چې زه په قرآن او په حدیث پوهېږم. نه، د هر فن دپاره صحیح خپل ماهرین خلک د هغې نه تپوس کوي. که نه داسې نه ده؟ او که نه دې ته بله خیال کوي. ښه خبره مې دا ذکر کوله، الله جل شانو فرمایي وعلى الاعراف رجال. په اعراف کې به صحیح، په دې کې به څه سړي. نو احادیث مبارکو کې دغه سره راله تشریحات راله، مختلف تشریحات راله. صحابه کرامو د هغې تفسیرونه مختلف وکړه. اعراف هغه تفسیرونه بیا مختلف شو. یا داسې شی وه چې وعلى الاعراف رجال د اعراف تفسیر نه و شوی. نو صحابه کرامو ته د قرآن او د حدیثو مختلف طرفونه په هغې کې ملو شو، مختلف دلایل په هغې کې څه شو؟ هغه ملو شو. نو یو صحابي یو شان تفسیر وکړو، بل صحابي بل شان تفسیر وکړو. او زه کله ناکله زموږ والد صاحب مثال پیش کوم، زه هم پیش کوم چې څونه اختلاف دی د امامانو په منځ کې یا د صحابه کرامو په منځ کې. دا ډېر ښه کار دی، زبردست کار، ښه کار شوی دی دا اختلاف. او دې جواب مې درې درکړی چې یو سړي په بل باندې کوېسچن کړی په یو اهل حدیث حضرت و، هغه په دغه کې ناست په ټي وي باندې په چینل کې. او سړي پې سوال وکړو ستاسو پیغمبر راغلی دی، څلور طریقې راوړي، څلور اختلافات، ستاسو دا پیغمبر وایي د اختلاف دپاره راغلی و، صرف خلکو ته اختلاف ښودلی، یوه طریقه بیا ښودلې وه که نه. هغه غریب خاموش شوی او جواب ما نه ایستی و. بیا خلکو چا نه ایستی و؟ ما نه جواب ایستی و. تاسو ته ما ویلی و چې صحابه کرامو په منځ کې چې کوم اختلاف راغی، د ائمو په منځ کې چې کوم اختلاف راغی، دا خبره وه، غلطه خبره نه وه، ښکلې خبره. او دې آیت مبارکه دی آیت وعلى الاعراف رجال چې مختلف توجیهات صحابه کرامو بیان کړه، په دې کې تفسیرونه یې وکړه. هغه خبره زموږ والد صاحب مثال پیش کوو، یو څلور شاګردان ناست دي استاد سره، او استاد ته یې لږ اوبه راوړه، یو وله په جګ کې راوړي، بل وله په پیالې کې راوړي، بل وله ګیلاس کې راوړي، بل وله په کپ کې راوړي. وایي کم په حقه دی؟ وایي کم په حقه دی؟ ټول په حقه دي. څه دي؟ ټول په حقه. استاد دا تفسیر نه وکړی، دا تشریح نه وکړی، دا تفصیل نه وکړی چې ماله په ګلاس کې اوبه راوړو. په څه کې؟ په ګلاس کې. د ائمو مخې ته د قرآن او د سنت دریاب و، اوبه پکار وي، څه پکار و؟ اوبه. چا د ځان له بالټي کې راواغستې، او چا د ځان له په خانک کې راواغستې، چا په جګ کې راواغستې. زموږ پکې څه کار دی؟ زموږ پکې څه کار دی؟ دا په حقه دی، دا په ناحقه دی، که نه داسې نه ده؟ اسانې خبرې ځه. بیا خبره کوو علی الاعراف رجال، او په اعراف نومي ځای کې بس سړي یعرفون کلا بسیماهم. سبا به انشاءالله په دې بحث کوو.